ټانو د ټانو نظر لګي. ټانو د نظره کم او په میخ باندې مې خوا کېښوه، یو نه 4 میخونه مې خوا کې لاړل، 4. د ټانو داسې نظر لګي. ښه ټانو ټانو به وایي چې مشروطي دې کوله، خپله ویډیوګانې دې کولې، مشره کېدې که ما د نظره کې. ټانو چرګې خبرې نه کې، ناجوړه ځي مو خبرې ته نه کې ټانو. کله چې د کوره وځئ نو خپله یا خپل ماشومې در سره نو ځان باندې اخیري سورتونه ضرور وایي. زه اخیري سورتونه آیت الکرسي، کور نه د وتو دعا، دا هر څه ویم، خو یو ورځ رانه هیر شو، ویډیو مې سټارټ کړی و، دا رانه هیر شو، زه همداسې ووتل چې بیا کور ته رالمه نو یو ورځ خو کور کې ګرځېدمه نو داسې یو ورکوټې پلاستیک شان هوک غوندې یې کې 4 میخی، بس ما پې خوا کېښوه، هغه ټول زما خوا کې لاړل. او دویم دا چې بیا هغې نه مطلب انجکشن یې ماته د هغې وکړو نو 2 ورځې د هغه انجکشن د درد په وجه په عذاب ومه نه کېناستې، نه ودرېدی، نه ګرځېدی شم. او چې اوس هغه تکلیف په کلار شو نو پرونه داسې راباندې درد او نور تکلیفونه رالل. نو کله هم چې د کور وځئ او ځان خپلې تیار کړئ نو ځان باندې لازمي آیت الکرسي اخیري سورتونه وایي، شوق کوئ. دغسې که تاسو سره خپل ماشوم وي په هغه باندې اور لازمي، دا ډېر لازمي دي. او که تاسو په هر لاره کې داسې څوک ووینئ، که هغه ماشوم وي، که لوی وي، که هر څوک یو، تاسو ته هغه هر څه تاسو ته ښکلي ولګي نو تاسو ورته ووایئ ماشاءالله تبارک الله، نو داسې به هغه هم هغه ته به الله پاک دا نظر د خیر وګرځي. او په ځان باندې هم دا وایو، په خپلو ماشومانو. او نظر ډېر بد شی دی، ډېر تکلیف دی شي دی. او بیا اسلام کې د دې ذکر شوی دی چې ژوندی انسان قبر ته او ښه مضبوط روغ رمټ اوښ کټوۍ ته رسئ، نو د دې ډېر خیال ساتئ. نو ضرور چې د کوره بهر ځئ ځان تیار کړئ، بهر روانېږئ نو د کور نه وتو دعا ووایئ، آیت الکرسي ووایئ، اخیري سورتونه ووایئ، که خپل ماشومان یې در سره په هغې باندې وایئ. او که تاسو بل څوک یا د چا ماشوم ووینئ او هغه ولګي درته ښکلی، نو تاسو ورته ووایئ ماشاءالله تبارک الله. نو بس الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته خیر پېښ کړي چې چېرته اوسئ ښاد خوشحاله آباد اوسئ. او ټانو نن خبرې نه کوي، خاموشه دی او زما هم طبیعت ټیک نه دی. نو بس وابخلو اجازت، د الله په امان.